سلامونه هیوادوالو، لوی اختر مو مبارک او بختور شه. الله دې وکړي چې خوشحاله نیکمرغه او بختور اختر ولرئ او هیله لرم چې دغه اختر په ټول افغانستان کې د خوشحالۍ، د سوکالۍ او د ارامۍ اختر وګرځي او یو د باثباته او یو نیکمرغه اختر په هیله. ګرانو هیوادوالو، لوی اختر مو مبارک شه. الله دې وکړي چې اختر مو په خوشحالۍ سره پیل کړئ. عبادتونه، قربانیان مو الله پاک قبول کړي او خوشحاله اختر ولرئ. سلامونه هیوادوالو، لوی اختر مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې لوی اختر در باندې په خیر او خوشحالۍ سره تیر شي. درنو هیوادوالو، د قربانیو اختر مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې دا اختر په خوښۍ او خوشحالیو در باندې تیریږي. ګرانو هیوادوالو، له ښکلي افغانستان نه مو لوی اختر ډېر مبارک شه. هر چیرې چې یاست خپلو کورنیو خپلوانو سره خوشحاله پاتې شئ. سلامونه هیوادوالو، دغه د قربانۍ اختر تاسو ټولو ته مبارک وي.